بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، تاسو ته د ډیټابیس منیجمنت سیستم څلورم درس ته راغلاست یم. په تیر درس کې چې دوستانو موږ په لاندې موضوعات باندې بحث درلوده چې یو ډیفرنٹ بټوین فایل پروسیسینګ سیستم او د ډیټابیس ترمنځ باندې چې کوم فرقونه هغه مې تاسو ته وویلې. بل چې د اپلیکیشن پروګرام او د ډي بي ایم ایس چې کوم ریلیشنشپ هغه مې تاسو ته وویل. د ډیټابیس چې کوم ټایپونه یا اقسام هغه مې تاسو ته وویلې. همدارنګه د ډیټابیس چې کوم یوزرانو هغه مې تاسو ته ویل، او په اخر کې چې تاسو ته مې یو شارټ یا لنډ تاریخچه چې د ډیټابیس تاسو ته وړاندې کړل. په نننی درس کې چې د دوستانو تاسو ته به زه په 3 لیول ارکیټیکچر باندې بحث کوم، چې دغه 3 لیول ارکیټیکچر چې د دوستانو په 3 ډوله باندې دی، چې یو عبارت له ایکسټرنل لیول یا ویو لیول هم ورته ویلی شو. دویم بڼه چې دی یا دویم قسم چې دی دوستانو لاجیکل یا کنسپټوال، او دریم بڼه چې دی دوستانو فزیکل یا انټرنل لیول دی. دغه 3 لیول ارکیټیکچر چې دی دوستانو د یو عصري ډیټابیس د جوړښت چې دی دغه اساس دی، چې هر ډیټابیس چې دی په دغه 3 لیول یا 3 لیول ارکیټیکچر باندې لیدل کیږي. دغه 3 لیول ارکیټیکچر څنګه منځته راغی دوستانو؟ په کال 1991 کې چې د ډیټابیس ټاسک ګروپ چې دی یا ډي بي ټي جي چې دی یو پروپوزل چې د ډیټابیس د ډیزاین لپاره چې دی په هغه کې 2 لیول استفاده شوی و، د خپور کو یا پبلش کو. خو بیا په 1915 کې چې د ان سی سپارک ارکیټیکچر یا امریکن نېشنل سټانډرډ انسټیټیوټ چې دی دا پوه شو چې د یو ډیټابیس د ډیزاین لپاره چې دی د 3 لیول چې دی دا ضروری یا مهم دی. نو په همدغه اساس چې دی دوستانو 3 لیول ارکیټیکچر چې دی منځته راغی. په 3 لیول ارکیټیکچر کې چې دی دوستانو ډیټابیس په 3 لیول باندې ویشي، ترڅو د دې ویشل کار یا هدف دا دی دوستانو چې د فزیکل ډیټابیس او د یوزر اپلیکیشن ترمنځ باندې چې دی دا جلاوالی یا سپریشن منځته راولي. که چېرته په ساده الفاظ ویم دوستانو، دغه 3 لیول ارکیټیکچر چې دی د فزیکل سټوریج معلومات یا انفارمیشن چې دی د یوزر نه چې دی پټوي. که چېرته راشو دوستانو دغه ډایګرام ته ځیر شو، نو اول چې د ایکسټرنل یا ویو لیول چې دی دغه د دوستانو، دویم چې دی یا په منځ کې چې دی دوستانو کنسپټوال یا لاجیکل لیول دی، او بل چې دی دوستانو فزیکل یا انټرنل لیول چې دی په دغه ډایګرام کې چې دی ښودل شوی دی. اوس راځو دوستانو اول لیول ته چې عبارت له ایکسټرنل یا ویو لیول څخه عبارت دی. اول به راشو ایکسټرنل لیول ته یا ویو لیول ته. دا لیول چې دی دوستانو د نورو په لیولو په نسبت چې دی یوزر ته نږدې دی، او د دې کار دا دی دوستانو چې د ډیټابیس کوم حصه یوزر ته وښیي او کوم حصه چې دی یوزر ته ونه ښیي. نو په همدغه اساس چې دی دوستانو دغه لیول ته چې دی انډیویژول یا فردي لیول هم ویل کیږي. دغه ایکسټرنل لیول چې دی دوستانو د مختلف ایکسټرنل ویوګانو څخه یا لیست څخه چې دی جوړ شوی وي، البته مختلف یوزرانو لپاره. د مثال په ډول باندې چې دی دوستانو فکر وکړئ د کابل پوهنتون MIS اپلیکیشن چې دی د مختلفو ډپارټمنټونو ډیټا پکې سټور یا انزرټ کیږي، چې دغه مختلف ډپارټمنټونه چې دی دوستانو BBA ډپارټمنټ دی، مثال خپل کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ دی، انجینری ډپارټمنټ دی، حقوق دی، اقتصاد دی او داسې نور. اوس چې دی د ډي بي په واسطه باندې په دغه اپلیکیشن کې چې دی په دغه MIS کې چې د دوستانو ویوګانې چې دي اساس شوي دي. مثال د BCS ډپارټمنټ چې دی کومه ډیټا چې دی ګوري، نو د BBA لپاره چې دی ضروري نه دی چې د BBA ډپارټمنټ چې دی د BCS یا د کمپیوټر ساينس ډیټا باید وګوري. همدارنګه د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ ته ضروري نه دی چې د BBA ډیټا هغه وګوري. چې دغه ویو چې دی دوستانو د ایکسټرنل ویو په واسطه باندې چې دی سر ته رسیږي یا د دې په واسطه باندې اساس کیږي. او بله خبره دا دی دوستانو چې په ایکسټرنل ویو کې کیدای شي چې یو یوزر لپاره چې دی چې کوم د ډیټا فارمټ دی کیدای شي یو یوزر ته یو قسم ښودلی شي او بل یوزر ته چې دی بل قسم باندې ښودلی شي. د مثال په ډول باندې که چېرته دغه تاریخ نظر کې ونیسو دوستانو، کیدای شي یو یوزر ته چې دی دغسې ډیټ فارمټ چې دی دا ورته وښودلی شي. مثال اول چې دی تاریخ دی، بیا میاشت دی او بیا کال دی. خو که چېرته دې فارمټ ته راشو دوستانو، کیدای شي بل یوزر لپاره چې دی دوستانو ډیټ چې دی یا تاریخ چې دی په دغه فارمټ باندې وښودلی شي، چې دا فارمټ چې دی دوستانو اول کال دی، بیا میاشت دی او بیا چې دی خپله همغه تاریخ ورځ چې دی دا ورته ښودلی کیږي. او یا هم داسې کیدلی شي دوستانو چې ډیټا په ډیټابیس کې سټور نه وي دوستانو، نو د ویو په واسطه باندې چې د یوزر ته ښودل کیږي. د مثال په ډول باندې چې د دوستانو د ویب اپلیکیشن سبجیکټ چې دی
د دې ټول نمرې چې دی په ډیټابیس کې انزټ شوي وي. لکن که چېرته یو یوزر وغواړي دوستانو چې د دې نمرو اوسط پیدا کړي نو د مجموعې نه چې دی د نمرو مجموعې نه اوسط پیدا کولی شي چې دغه اوسط چې دی په ډیټابیس کې سټور نه وي او دغه اوسط چې دی دوستانو د نمرو نه لاسته راځي. بل اخرنۍ خبره په ایکسټرنل ویو کې دا دی دوستانو کله چې په ډیټابیس کې چې دا ایکسټرنل ویو ثبت کیږي نو د ایکسټرنل اسکیما په نوم باندې چې دی ثبت کیږي چې دا د ډیټابیس اډمنسټریټر کار دی. د ایکسټرنل لیول څخه بعد چې دی دوستانو راځو دویم لیول ته چې هغه عبارت له لاجیکل یا کنسپچوال لیول څخه عبارت دی. دغه لیول ته دوستانو په 3 آرکیټیکچر لیول کې چې دی دې ته میډ لیول هم ویل کیږي چون د ډیټابیس په میډ ځای کې یا په منځنۍ ځای کې چې دی قرار یا شتون لري. د دې لیول کار چې دی دوستانو ډیټا تشریح کوي څه ته ډیټابیس ته. مثال د ډیټا چې کوم ډیټا ټایپ دی مثال د ډیټا چې کوم انټیټیانې دي مثال کانسټنټ دی ریلیشنشپونه دي دوستانو رولونه دي انفارمیشن دی مثال سکیورټي لپاره چې دی دغه ټول ډیټابیس ته چې دی دا ډسکرایب کوي یا تشریح کوي. همدارنګه چې دی په دغه لیول کې چې دی دوستانو د ډیټا جوړښت یا ډیټا سټرکچر چې ورته وایي او بل چې دی د ډیټا ټایپس چې تاسو ته ما مخکې مو ویلې د دې معلومات او قوانین چې دی په دغه لیول کې چې دی پروت دی. او بل خبره دا دی دوستانو چې په دغه لیول کې چې دی د ډیټابیس سیستم لاجیکل سټرکچر چې دی یا جوړښت چې دی پکې پروت دی چې دغه لاجیکل سټرکچر چې دی دوستانو د ډیټابیس اډمنسټریټر په واسطه باندې چې دی هغه لیدل کیږي. او د دې لیول مهم کار دا دی دوستانو چې د فزیکل سټوریج معلومات چې دی یا انفارمیشن چې دی یا سټرکچر چې دی هغه د یوزر نه چې دی هایډ کوي یا ترې پټ ساتي. او دغه لیول چې دی دوستانو د دې لاندنیو کارونو لپاره چې دی استازیتوب کوي چې دا هغه کارونه څخه چې دی دوستانو یو چې دی آل انټیټیز اټریبیوټ او ریلیشنشپ چې دی د انټیټیانو د دې اټریبیوټ چې دی دوستانو همدارنګه د ریلیشنشپ چې دی د انټیټي ترمنځ باندې چې دی د دې استازیتوب چې دی د همدغه لاجیکل لیول په واسطه باندې کیږي چې دغه انټیټیز اټریبیوټ او ریلیشنشپ چې دی ان شاء الله په آینده درسونو کې وایو. بل چې دی دوستانو کانسټنټ آن ډیټا دی د دې مطلب دا دی دوستانو کله چې موږ یو رول په ډیټا باندې چې دی اپلای کوو. بل چې دی دوستانو سیمنټک انفارمیشن اباوت د ډیټا دی یعنی ډیټا ته منطقي جوړښت ورکول یا سټرکچر کول همدغه لاجیکل لیول کار دی. بل چې دی دوستانو د ډیټا سکیورټي او انټیګریټي انفارمیشن یعنی په ډیټا باندې چې دی سکیورټي اپلای کول دي. او بل چې دی د ډیټا اکیوریسي چې دی کوم ډیټا اکیوریټ دی یا صحیح ډیټا دی هغه ډیټابیس ته باید څنګه انټر شي. همدارنګه د ډیټا ویلیډیشن چې دی دغه ټول چې دی دوستانو د لاجیکل یا د کنسپچوال لیول چې دی د دې د مهمو کارونو څخه شمیرل کیږي. او بل چې دی دغه لاجیکل لیول چې دی ایکسټرنل لیول دا سپورټ کوي. مطلب دا دی دوستانو چې په ایکسټرنل لیول کې چې دی د یوزر لپاره چې دی هر قسم ډیټا پکار وي یا ضرورت وي ترڅو هغه ډیټا وګوري نو دغه ډیټا چې دی باید په کنسپچوال یا په لاجیکل لیول کې موجود وي ترڅو په ایکسټرنل لیول کې چې دی دوستانو یوزر هغه وګوري. چې په دې توګه چې د دوستانو دغه لاجیکل لیول ایکسټرنل لیول سپورټ کوي نو دغه لاجیکل لیول چې د دوستانو دا په نسبی توګه باندې چې دا ثابت لیول دی. دغه لیول یا دغه ماډل چې د دوستانو د ډیټابیس اډمنسټریټر په واسطه باندې چې د یو ارګنایزیشن د موجوده وخت او د آینده وخت د ضرورت پوره کولو لپاره چې د ډیزاین کیږي. که چېرته د ډیټابیس په ایکسټرنل لیول کې چې د دوستانو کوم تغیرات راځي یا کوم تغیرات راشي نو لاجیکل لیول ته ضرور دی یا پکار دی چې دغه تغیرات ځان کې ومني. که چېرته فکر وکړو دوستانو دغه لاجیکل لیول چې د کوم تغیرات په ایکسټرنل ویو کې چې راغلی هغه دا ونه مني نو په ایکسټرنل ویو کې چې کوم تغیرات راغی هغه تغیرات چې دی په لاجیکل یا د کنسپچوال لیول کې هم راشي. نو د ډیټابیس چې کوم ایکسټرنل ویو چې دی په دې کې مکمل تغیرات راځي دوستانو نو بیا د ډیټابیس مکمل سیستم چې دی چې په هغه کې انټیټیانې دي ریلیشنشپونه دي دوستانو ټیبلونه دي دې کې مکمل تغیرات راځي. یعنې فکر وکړئ چې یو ډیټابیس په اساس کولو کې چې تاسو 2 میاشتې 3 میاشتې وخت لګولی دوستانو دغه وخت باید تاسو مجبور استئ چې دوباره دا تکرار کړئ ترڅو دغه د ډیټابیس د لاجیکل لیول او د ایکسټرنل لیول چې دا دوباره چې دا تاسو تنظیم کړئ. څنګه چې تاسو ته ما په ایکسټرنل ویو کې چې ویل دوستانو چې دغه ایکسټرنل ویو چې په ډیټابیس کې د ایکسټرنل اسکیما په نوم باندې ثبت کیږي نو په ډیټابیس کې چې دغه لاجیکل یا کنسپچوال لیول چې دوستانو دا د کنسپچوال اسکیما په نوم باندې چې دا ثبت کیږي. د لاجیکل لیول نه پس چې دوستانو راځو اخرنۍ لیول ته چې هغه عبارت له انټرنل یا فزیکل لیول څخه چې عبارت دی.
دغه انټرنل یا فزیکل لیول چې د دوستانو د دې کار دا دی چې ډیټا سٹور کوي یا ثبت کوي سکه په سټوریج میډیا کې یا په هارد ډرایو کې چې د پاغه کې ثبت کوي. بل دا د دوستانو چې دغه فزیکل لیول چې د ډیټابیس فزیکی جوړښت یا فزیکل سټرکچر چې د کمپیوټر ته یا تاسو پی سی ته چې د پی سی ته چې د هغه ته ریپرزینټ کوي یا دغه استازیتوب کوي. چې دغه ریپرزینټ کول یا دغه استازیتوب چې د دوستانو د ډیټا تشریح کول دي یا ډیټا څخه ډسکرایب کوي ته ډیټابیس ته چې څنګه ډیټا په ډیټابیس کې چې د سٹور یا ثبت شي. څنګه چې تاسو ته ما لږ مخکې ویل دوستانو چې د انټرنل یا فزیکل لیول کار دا د دوستانو چې ډیټا سٹور کوي په سکه په سټوریج میډیا کې. نو دغه چې کله ډیټا په سټوریج میډیا کې ثبت کو نو د ډیټا دوباره د دې اکسس کول یا د دې دوباره څه چې د لاس ته وړل یا د غین استفاده کول چې د دې کار هم دغه لیول په واسطه باندې چې د سرته رسیږي. په دغه لیول کې چې مهم او اخرنۍ موضوع چې د دوستانو کله چې ډیټا په لاندنۍ برخه کې چې د ثبت کیږي البته په سټوریج میډیا کې چې نو د بیت په شکل باندې چې د سره د فزیکل اډرس سره ثبت کیږي. لیکن دغه ډیټا چې د بیت په شکل باندې په لاندنۍ برخه کې ثبت شوی د دوستانو مونږ ته چې کله خودل کیږي نو د فایل په شکل باندې چې د خودل کیږي. دا دوستانو زموږ د نن درس چې 3 لیول ارکیټیکچر څخه عبارت وو چې تاسو ته مې وړاندې کړل. د نورو ویډیوګانو لپاره چې د زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ. تر بیا مو په خدای پاک سپارم. ښه وخت لرئ. الله پامان.